بسم الله الرحمن الرحیم د ایچ بی پروډکشن کیسټي ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې راته جوړ او خوئ. نن د واتساپ په باره کې د واتساپ فینګر په باره کې لنډ معلومات درکوم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د واتساپ ته فینګر ور ولګو، فینګر لاک. نو راځو دلته درې ټکونه کلیک کوو، سیټینګ ته راځو. کله چې سیټینګ ته راغلو، سیټینګ باندې کلیک کوو، دلته اکاونټ خلاصوو، اکاونټ باندې کلیک کوو. اکاونټ ته چې کله موږ داخل شو، دلته یو پرایوسي ده، بل سیکیورټي ده. نو لومړی راځو سیکیورټي درته تشریح کوو چې سیکیورټي د څه دپاره کار کوي. سیکیورټي ځان ته آپشن ده، خو سیکیورټي په اړه اوس معلومات نه درکوو. اوس معلومات د پرایوسي کې د فینګر لاک په باره کې درکوو. فینګر لاک لاندې وګورئ، فینګر لاک ډیسیبل ده، هغه انیبل کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو پاس آپشن آن کوو. تاسو یې کتلی شئ دا آپشن به آن کو. نو دلته به اوس خپله فینګر یا ګوته به ورته ثبت کړو ایمیډیټلی، یعنې ډایرکټ کوډ کېدل 1 منټ، آفټر 1 منټ، 1 منټ بعد، او آفټر 30 منټس وروسته له 30 منټونو څخه. نو اوس ما فینګر لاک ورته ولګولو، تاسو یې کتلی شئ. زه یو وار د خپل واتساپ څخه بهر کېږم، تاسو یې ګورئ ما 1 منټ وخت ورکړی دی په بهانې سره. نو زه وخت پکې ختموم، ایمیډیټلی مې کړ، یعنې په 1 منټ کې 1 منټ وروسته بندېږي، او په 30 کې 30 منټه به ایمیډیټلی کې چې څنګه ووتې ډایرکټ بندېږي. نو ما اوس ایمیډیټلی کړ، زه اوس له خپل واتساپه بهر کېږم. نو ډایرکټ به فینګر غواړي، تاسو اوس کتلی شئ. زه اوس بیا داخلېږم، اوس یې ګورئ دا د فینګر غواړي. کله مو چې خپل ګوتې په واسطه باندې خلاص نه کړو، واتساپ نه خلاصېږي. نو دا وه د واتساپ لاک په اړه لنډ معلومات. که زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ، تر څو ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترلاسه کړئ. د اوس لپاره مو په خدای سپارم، او یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. د خدای